کراسو د اسلامي امارت تیر څلور کلن مزل ته په ځانګړي توګه کندوز کې چې کوم کارونه ترسره شوي دي ویلی شي راته چې تیر څلور کاله په کندوز کې څه شوي د بیا رغونې په برخه کې د اقتصادي پروژو د تطبیق په برخه کې څومره ګامونه پورته شوي دي؟ کندوز کې الحمدلله ډېر کارونه شوي دي. تاسې اوس وینئ چې کارونه روان دي او دلته تقریبا د 6,000 15,000 څخه د 6,000 پورې دوکانونه چې دا مارکیټونه جوړېږي او بالا منزلې جوړېږي او دا سرمایه ګزاري چې خلکو کړې ده تقریبا د 8 میلیارد څخه د 10 میلیارد افغاني سرمایه ګزاري دلته اوس په کندوز کې خلکو کړې ده. نو د کندوزیانو دپاره یو بل ځای دا دی چې د اقچې په نامه یو کانال دی. دا کانال کندوز ته تقریبا 80% کار سوی دی، یو 10% پاته دی د دې د منظورۍ. 10% کار چې هم خلاص د کندوز ولس دپاره دا یو ښه د خوشحالۍ خبره ده چې دا به ډېرې دښتونه او ډېرې مځکې خړوبه کړي او دلته به غریبانو خلکو هر چا ته کار کې پیدا شي، د کار زمینه به برابره شي. دا اوس حالا هم چې دا پروژې روانې دي په کندوز کې دا کارونه شروع دي. تاسې سبا دا چوک ته ورسئ یو دانه مزدور به هم پیدا نه کړي روزانه چې دلته هر څه خلک دي هغه دلته په مزدوري باندې اخته دي، په کار اخته دي. حتی دغه پروژو والا چې دغه کار کوي دا کله کله مزارې ته د بغلان ته په مزدورانو چې د هغه ځایه راولي چې دلته مزدوران نه پیدا کېږي. نو په کندوز کې الحمدلله کارونه ډېر په خوند شروع دي او تاسې لیدلی شئ وګورئ او د هغو معلومات وکړئ. لیدلي به مو یې اوس تاسې ته معلومات شته د ډېره حده پورې. نور کارونه هم د پلان لاندې دي چې نورې پروژې منظور شي او کارونه روان شي او کندوز ولس ته خدمت وشي.